أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. سورة النساء 122 نمبر آیات. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او اغا خلق چی عملی کردی دا نیکے سندخلهم زرد چمنگ بے داخل کو جنات دا جنت اغ باغنتا تجری من تحتها الانہارو چی جاری بیلان داغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بی دوی پدے کی خالدین فیہا ہمیشہ با اسی کی دوی فیہا پدے جنت کے پدے باغن کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا وعد دا اللہ رشتی ندا دا اللہ وعد دا رشتی ندا ومن اصدق من اللہ قیلا سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ پاک نا پا خبر کے دا اللہ نا دیر رشتی نے سوک نشتا. لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب اہل کتاب سے خلقو صحابہ کرام سرے خبر اتری کری دی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یوزل س مسلمانانو او س کتابیانو اہل کتاب دا دوی پا منز کے یو بلبانے دا فخر خبر اتر اشولی. اہل کتاب ویل من ستاسو نزیات افضل او اشرفیو زکر زمان پیغمبر ستاسو دا پیغمبر نا مخ کے راغلی دی زمان کتاب ستاسو دا کتاب نا مخ کے نازل شوی دی نو من افضل یو. نو مسلمانانو و طویل من ستاسو نا افضل یو زکر زمان نبی خاتم النبیین دے زمان کتاب اخیری کتاب دے دینا مخ کی کتابو نا منسوخ زمان کتاب ناسخ من ستاسو نا افضل یو. نا اللہ پاک دا آیاتنا نازل کر لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اور بعض روایاتو کی دی چی دے کتابیانو ویل منگ نا کسو گناہو نا کیگی نو زمان پیغمبران شتا نو کس پکڑ زمان کے دا زمان سزا منگ لراکول شوا نو زمان پیغمبران زمان حمایت بکی او منگ ببچ کئی. ناپویا مسلمانانو دغا خیال کو نو اللہ پاک آیاتنا رو لے گل کہ دا نجات و دا ثواب امید و خیال باندې دا خبر موقوف و منحصر ندا چې څوک بد کار کوي ابنویشی
دا هر چا امتی چی دی عذاب باور کیگی نو دا اللہ دا عذاب پا وقت کے دا چا حمایت بے پکار رانی شی اللہ چی سوک اونی سی اغا با اونی سی نو پا خواہشاتو بانے ندا لیس بے امانیکم ستاسو پا خواہشاتو موقوف ندا ولا امانی اہل الكتاب او ندا اہل کتاب پا خواہشاتو بانے موقوف دا دا پیو بل بانے فخر کول او دا چا سر تعلق دا ستاس سر مناسب ندی صرف پا خیالاتو پا دعوو او پا آرزوگانو بانے افضلیت نشتا بلکہ دا افضلیت دار و مدار پا نیک و اعمالو دی کہ دا چا نبیو دا چا کتاب دیر افضل وی خو عمل غلط کئی نو دل با صدا ورکیگی بچ کی دلی نشتا کہ چا بد عملو کہ دا دیر اچت پیغمبر امتی دی ہم کہ دا دیر اچت کتاب خاون دی ہم کہ بد عمل کئی غلط طریقے استعمالی نو بچ کی دلی نشتا دا آیات مبارک چی نازل شو صحابہ کرام بانے دیر گران شو تکلیف پر آگئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا آیات نازل شو چی من یعمل سوءا یجز به اغا سوک چی بد عملو کی صدا بورکی گی وی من دیر سخ غمجن شو فکر من شو او عرضمو که پیغمبر علیہ السلام تا چی دے آیات ہو ہے شیم پرے نخود کہ یو ضرب دی سوک کئی ام با صدا ملاوی گی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل فکر مکوے دخپل طاقت او دخپل وس مناسب عمل کوے زکا چی دا کم سزا دل تک ذکر دے ضروری نہ دا چی دا جہنم سزا تینا مراد شی و دنیا کے تاسو تا تکلیف و مصیبت رسی او کن رسی چی رسی دا ستاسو دا گناہونو کفارہ دا ستاسو دا بدے سزا دا تردی که دا چا پخپک غن لارلا دے دا گناہ کفارہ ادا شلا یو روایت کری چی مسلمان دتا پا دنیا کے کم غم و تکلیف یا بیماری یا فکر و تا ارسیگی دا 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 گناہونو کفارہ را ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام دا آیات وورو من یعمل سوءا یجز به فا ابو بکر صدیق دا سے اثر شو لکا چملائے مات شوا پیغمبر علیہ السلام چی دا اثر اولی دا ویسا خبر دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ پا من کے دا سے سوکشتا چی بد عمل بے نی کرے اور چی پا ہر بد عمل سزا ملاوی گی نو من کے بس سوک بچشی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل اے ابو بکرہ تو اوستا مومنان رونا دوی دی فکر نہ کئی زکا چی دنیا کے تکلیفونو پا ذریعہ باندے ستاسو دا گناہونو کفارہ ادا کی یو روایت کی دی چی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل ولی تاسو بیماران کے گئے نا ولی تاسو تا مصیبت و غم نرسی نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کو بے شک دا طول سیزو نرسی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل بس دا جزا شلا ستاسو دا سیئاتو دا بدو عملونو دا سزا شلا عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو بندہ تکلا تب اور رسیگی یا تکلیف و تو رسیگی یا پکے غن لارشی دا 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 گناہون کفارہ شلا تردی کہ یو بندہ پا یو سیز پا یو جیب کی اگوری یو سیز پا یو جیب کی اگوری پیدا نشو دیوی ہو دا شیخ رک شو او بل جیب کے لاس کتک او غسیز پا بل جیب کے پیدا شو نو دا لک ساتھ چی دا مشقت اور رسید دام دا دا گناہون کفارہ ادا شلا خلاصہ دا چی دے آیات کے مسلمانانو تا ہدایت ورکڑی شوی دے چی صرف پا دعوو او پا آرزوگانو پورن خلے ما بلکہ دا عمل فکرو کے زکا چی کامیابی صرف دے کے ندا چی تا دا فلانی پیغمبر امتی یا تا دا فلانی کتاب منون کے نو اصل کامیابی پدے کے دا چی پدے صحیح ایمان روڑا او داغے مطابق اعمال صالحہ بانے پابند سے گا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة کناری نوی کزنانوی نیک عمل کئی خو پدی شرط چی دا عمل سرا ایمان پکیوی خام خواب اللہ جنت تبوزی او دا عملونو بدلا با خام خواب پورا پورا اللہ ورکی کمی با پکی نوی پدے کے اشارہ دا کہ اہل کتاب وی یا نور غیر مسلم وی کدا اغوی عملونا نیک وی خو ایمان و سرنشتا نو دغا عملونا بے قبلی گنا او مسلمان سر ایمان صحیحشتا نو عمل چی نیک وی نو دے با کامیاب وی دا نورنا با افضل وی لیس بی امانیکم ان دے دار و مدار دا کامیابے بے امانیکم ستاسو پخوائشاتو ولا امانی اہل الكتاب او نہ پخوائشاتو دا کتابیانو من یعمل سوءا یجز به اغسو کی عملو کی دا بدے یجز به ناغلب دا دے سزا ورکلیشی من یعمل سوءا اغسو کی بد عمل کی یجز به داغیب و سزا ورکلیشی ولا یجد له من دون اللہ نبممی دا زان دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیا سوک حمایتی ولا نصیرا او نسوک مددگار ومن يعمل من الصالحات من ذکر اغا سوک چی عمل کئی نیک من ذکر او انثا کمذکر وی او کمؤنث وی وهو مؤمن او دی ایماندار وی مذکر وی کمؤنث نارینا و زنانا عمل نیکو کی وهو مؤمن دی ایماندار وی فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ پس دا کسان بداخلی کی جنت تا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا پدی بظلم انکلیشی پا مقدار دا نقطے دا قجوری دا اڑو کی دا قجوری اڑو کی پشا چکم نقطہ دا داغ دے دق عمربم پہ ظلم انکلیشی دا دوی حق بزایا نشی ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ سوک دے زیاد بہتر دا دیننا
ومن احسن دینا دا چا دین بہتر دے دا دین دا چا دین با بہتر وی ممن دا اغا چانا اسلم وجهه للہ چی دا تابع کری وی خپل مخ دا اللہ یعنی خپل ذات دا اللہ تابع کری وی وهو محسن او دے نیک کار کئی دے محسن دیندار وی محسن احسان کون کی وی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او دے تابداری کئی دا دین او دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام چی دا باطل نا حق تمائلو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نیولی دے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلا پا خالص دوستی بانے دا اللہ پا نیز بانے دا عمل اعتبار بھئی بے ضائع آرزوگانے دا دے بس نتیجہ نوی اہل کتاب بھی کہ غیر اہل کتاب بھی بدغ قیدہ مقرر شلا کہ اہل اسلام صحابہ کرام دوی دا اللہ حکم منن کری دوی موحدین دی محسنین دی نہ دا دوی فضیلت طرف تا پک اشارہ والا اور دا اہل کتاب پک مذمت اوشو صحابہ کرام دیندار دی تقوادار دی اخلاص دے پکے اور اہل کتابوں کے تقوی نشتا اخلاص پکے نشتا دی ومن احسن دینا سوگ دے زیاد خشتا دا دین دا حیثیتا ممن دا اغچانا اسلم وجهه للہ چی دے تابع کی خپل ذات دا اللہ وجہ مانا مخ مراد تطول ذات وهو محسن او دے نیکی کون کیوی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او دے تابداری کئی دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام چاگا حنیف دے دا باطل نا حق طرف تمائل لے دا دے کس نا بہتر سوک نشترے یو دا اسلم وجہہو یو صفت دا دے چھ دا تابع کرے دے خپل ذات دا اللہ پاک اللہ تیزان سپار لے دے ریاکاری پکی نشتا دنیا سازی پکی نشتا اخلاص کئی اللہ رضا کئی دویم وہو محسن دے احسان کون کرے دا سے عمل کی چاگا درست طریقے والا دے دا درست طریقے مطلب دا دے چی عمل خود ساختہ نہ دے بناوٹی نہ دے پا اغی طریقے کئی چی پا کم طریقہ محمد الرسول اللہ عمل کرے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقے مطابق عمل کئی نہ دے محسن لے او کدا زانے طریقہ جوڑا کرن دا خبر منظور ندی دا اللہ پنیز دا چا عمل قبل دو دا پارت و شرط شو یو اخلاص او بل دا عمل درستگی یعنی مطابق دا شریعت دا سنت مطابق نو دا رومانی شرط تعلق دا زر سر رے اخلاص باطنی شیرے او دا دویم شرط تعلق جاگا موافقت دا شرع رے دا انسان ظاہر سر رے نو چھ ظاہر و باطن دوارا دا شریعت مطابق شی کامیاب شو سرے نو دا زان نبا یو عمل سوک نہ جوڑی اس کا دا مازیگر منز یو سڑی وی چھ درے رکاتا فرض کوما نہ دا قبلی گی نہ دا خو کمیو کا او ایمان پیس دیو رکات بو سر زیادیو کم پینزا رکاتا بیو کم نہ دا پینزا باو من لیشی نہ دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا چھ دا مازیگر سلور رکاتا گی اس دے سلور رکاتو کی یو رکات کمول دام گناہ دا او یو پاک دا زان زیادول دام گناہ دا ما خام منگ سستڑی کی گو خونا چی دریکو نو سلور بے کو کنا نو چی دا زانے سلور کے نو خدایوی دا سلورم پریلے چی دا طول سلور والا رکات رے سنبال کا یوم ندے منزل زما دا حبیب پا طریقہ ندے دا اللہ محبوب خوبا دری رکاتا ما خام کوئی
وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص اللہ پاک لرم مملوک دی ما اغسو فی السماوات چی اسمانونو کی دی وما فی الارض او اغسو چی پزمک کی دی وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ پا ہر چیز بانے احاطہ کون کے او قابو کون کے دے زمکو اسمان سچ پدی کی دی تمام بندیان او داغوی عملون دا اللہ قبضہ کی دی اللہ چی سنگ غواری اقصد ارچا کارون پورا کئی اللہ چاہتا محتاج نہ دے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، دا سورت نساء پا اول کے اللہ تاکیدات سر فرمائی لی کہ دا یتیمانو حق ادا کوئے، دا یتیم دا حق دا ادا کولو تاکید پا ابتدا دا سورت نساء کی راغل دی یتیم جینے کے پاتشی او داغے ولی فرض کر ترزوی دے نکدا دا ترزوی پوئی گی چی زبا دی جینے حق ادا نکلیشم نو دا جینے دے پخپل پنکا کے ناخلی بل چالا بے پنکاور کی نو دے بے ملاتڑی او دے بے تپوس کئی دا دی جینے دا حق تپوس با دا دا ترزوی کئی بل چا سر بے نکاو کی او دے بے حمایتی شی نو چا دا حکم پا ابتدا دا سورت نساء کے ذکر شو نو مسلمانانو دا داسی جنکو سرا نکاح کول پری خودل دا ترلور یتیم را دا ترزوی و سر نکاح پری خودل وی خودوی چا مکو تے تپوس کا و بل لے ورکا بیا تجربین معلوم شلا چا بعضی زینو کے دا دی یتیمو جنکو دا پارا اوم دا ترکور بہترو چی دا ترزوی پا نکاح کرے وا نو دا ولغورا وا کم خیال او خاطر چی دا ترپا کور کی گی شاید چی دا پا بل کور کیو نشی نو مسلمانان رالل او دا پیغمبر علیہ السلام نے اجازت اغسطو چی دا دا ترلوریانی با منگ پا خپل پا نکاح کی کور نو زمنگ پا کور کے بے خیال زیاد او ساتلی شی پردی کور کے دوم را خیال نشی ساتلی اللہ آیات نازل کر او اجازت ملو شو چی دا دا ترلور دی یتیم رنوے کا او مخ چی کم منع راغلے وا چی دا ترلور دی یتیم دا میکا و بلے ورکا اگا خاص پدا سی صورت کے چی دا دا ترزوی دا تر دا لور حق نا ادا کئی نو دا دا یتیمانو دا حق ادا کولو تاکیدو اوز دا یتیمانو سرا خسلک کوئے او دا خسلک دا پارا سر خپل نکاو کا دا عربو دا خلقو دا طریقہ وا چی زنانو لا او معشومانو لا او یتیمانو لا بے حق نور کو میراث بے نور کو ویل بے میراث دا اغا چا حق دے چی دشمن سر جنگ کولی شی نو دا یتیمانو جنکو سرا دا غی ولیانو با نکاح اکللا او مہر او نان نفقہ کے بے وطکمی کو او دا غی پا مال کے بے بیزای تصرف کو نو دا دی صورت پا اول کے دا دی خبرو تاکیدی حکم تیر شو چی یتیمانو بانی ظلم مکوے واجب الاتباع دا اللہ حکم دی دا اللہ حکم منل واجب دی او دا چا دا خپل عقل جوڑ کرے قانون او دستور یا خپل خواہشات او آرزوگان دا قابل اتباع ندی دا خدای دا خبر مخ کے دا بلچا خبر منل او اوریدل گناہ دا گمراہی دا اس دی آیاتونو کے دا زنانو دا یتیمانو بچو دا نکاح متعلق احکام دی
روایاتو کی راضی چې کله پیغمبر علیہ السلام د میراث حکم وورو نو بعض د عربو سرداران دالل د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او ډیر په تعجب باندې وای من اوریدلی دي چې تلور له خور له میراث ورکه حال داره میراث د هغه چا حق دی چې دشمن سره جنگی دی شي مال غنیمت راوړي شي وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل بشک دا الله حکم داره چې یتیمانو جنکو ته به میراث ورکولی شي او اشاره ده پدې کې دې طرف ته چې ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه دا دې مصداق صحابه کرام دی چې دا الله حکم ته غاړه ږدي نکاح وکړي مہر ورکړي نان نفقه ورکړي نو د خپل زیر 10 کسانو حق تلفی نه کوي یتیم ورته پاتره په هغې ظلم نه کوي حق د هغې نه وهي د الله د حکم په مقابله کې خپل د دنیا سود زیان ته نه ګوري رسم و رواج ته نه ګوري د چا پروا نه کوي د الله د حکم د مخالفت نه پرهیز کوي چې پرهیز کوي نو داسې خلک که د یتیمو جنکو سره نکاح کوي نو لیکي وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فتوہ در نغواړي په حق د زنانو کې اجازت در نغواړي د داسې بیبیانو سره د نکاح کولو قل الله یفتیکم وته فرمایا الله پاک فتوہ در کوي اجازت در کوي تاسو ته فیهن د دې یتیمانو جنکو په حق کې وما یتلا علیکم فی الکتاب او اغا آیاتنا یتلا علیکم چې پتا سو باندې لوستل کیږي فی الکتاب په قرآن کې دغه آیاتنا تاسو ته اجازت ترکي فی یتام النساء په حق د یتیمانو بیبیانو کې اللاتی هغه یتیمان زنانا لا تؤتونهن چې تاسو نو ورکوي هغوی ته ما کتب لهن هغه حق چې د هغوی دپاره مقرر شوی دی وترغبون ان تنکحوهن او تاسو غواړئ مینه کوئ ان تنکحوهن چې د دې سره نکاح وکړئ والمستضعفین من الولدان او هغه کمزوري حکم دی د کمزوري ناتوان بچو په حق کې من الولدان د الکانو نه وان تقوموا لليتامى او حکم در کئی اللہ ان تقوموا چی تاسو قائم اسیگے للیتامى دا یتیمانو کا حق کے بالقسط پا انصاف سرا دا دے یتیمانو پا بارکے اللہ دا انصاف در لحکم در کرے وما تفعلوا من خیر اغس چی تاسو کوئے دا نیکینا دا خیگرنا فإن اللہ پس بیشک اللہ پاک کان به علیما فاغیبان خبردار دے دا زرے زرے علم اللہ سر دے یتیمانو زنانو پا حق کے چی دا خیر خیگڑ کار کے نز خام خواب اللہ ثواب در کئی وما تفعلوا من خیر اغس چی تاسو عمل کوئے دنے کے خیگڑ کوئے یتیمانو سر فإن اللہ پس بے شک اللہ پاک کان به علیما فاغیبان خبردار دے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا خزا او خاوندی او پکور کی یو بل سره حالات برابر ندی دا سړی دی ښځې ته داسې ښه نه ګوري نو دا ښځه دا خپل خاوند خوشحالول غواړي دا زړه یې ځان طرف ته راوړول غواړي نو خپل مہر کې ورته څه ورپرېږدي چې سړیه دا مې تا ته در وبخل یا د دې ښځې کم نان نفقه ده هغې کې ورته کمي وکړي سړي ته چې خیره دومره تاوان مه کوه نو په دې مہر کمولو کې یا نان نفقه کې کمی کولو باندې د دې سړي دا زړه به نرم شي او دې ښځې ته به متوجه شي نو که دا ښځه او خاوند یو بل سره مصالحت کوي نو دې کې څه ګناه نشته دی ښه خبره ده
چې یو بل سره صلح وکړي. البته بغیر د څه وجې نه ښځه تنګول جایز نه دي، د هغې د رضا نه بغیر د هغې په مال کې تصرف کول جایز نه دي. سړی کمزوری دی، مالی حالت یې برابر نه دی او ښځې سره خدای ورکړه کړې ده، نو که دا ښځه خاوند سره څه ګزاره وکړي مال کې، نو زړه به یې ښه شي راووړي ورته. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، که یوه ښځه یریږي من بعلها د خپل خاوند نه، نشوزا د جنگ جګړې نه چې دا خاوند را سره جنگ جګړې کوي، حالات را سره سازگار نه دي، او اعراضا یا دا سړی رانه مخ بل اړخ ته اړی بے توجهی کوي، فلا جناح علیهما، نو نشته د دې ښځه خاوند باندې څه ګناه ان یصلحا بینهما صلحا، چې دوی په خپل منځ کې یو بل سره صلح وکړي. والصلح خیر، او په صلح کې خیر دی، لکه دوی یو بل سره نرمي وکړي، یو بل ته څه حق پرېږدي را پرېږدي، نو دې کې خیر دی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، کچرے وای ښځه یریږي من بعلها د خپل خاوند نه، نشوزا د جنگ جګړې او اعراضا یا د اعراض او د مخ اړولو نه، فلا جناح علیهما، نشته د ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما صلحا، چې دې په خپل منځ کې یو بل سره صلح وکړي. والصلح خیر، او دې صلح کې خیر دی. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، حاضر کړي شوي دي نفسونه الشح بخلتا، په دې نفسونو کې شومتوب دی. هر بنده د مال حرص کوي، د خپل نفع حرص کوي، شومتوب کوي، نو دا شومتوب یې په دې زړه کې ورننوتی دی. نو د مصلحت دپاره که ښځه خپل خاوند ته څه فایده ورسوي او سړی پې خوشحاله شي، نو د دوی پې کور جوړېږي، نو ښه خبره ده. وأحضرت الأنفس الشح، حاضر شوي دي دا نفسونه بخیلۍ ته، شومتوب او حرص ته. وإن تحسنوا وتتقوا، که چېرې تاسو نیکي وکړئ، احسان وکړئ، وتتقوا او تاسو پرهیزګاري وکړئ، فإن الله، پس بېشک الله پاک، کان بما تعملون خبیرا، په هغې عملونو چې تاسو یې کوئ خبیره خبردار دی. که د خپلو بیبیانو سره نیک سلوک کوئ، الله یې ویني. که د بد سلوکۍ او د جګړې نه پرهیز کوئ، نو الله یې ویني. د هر څه باندې الله خبردار دی. نو د دې نیکۍ به خامخا اجر او ثواب درکوي. او چې یو بل سره نیکي کوي، نو خفقان به نه پیدا کیږي، کور به م ښه وي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، کله یو سړي ګڼې بیبیانې وي، دوه یا درې یا څلور بیبیانې وي، نو د دې په منځ کې انصاف پکار دی. داسې نه چې یوه دې د سر ګل کړله او دا بله دې په ډېرانو غورځوله، داسې کار به نه کوې. دواړو ته برابر توجه ورکوه. یو د زړه مینه ده، هغه بې اختیاره ده، نو په ظاهره مساوات کوه، او که د زړه مینه یو طرف ته ډېرې نو هغه خو د بنده اختیار کې نه ده، په هغې به د خدای ونه نیسي، خو په ظاهره مساوات پکار دی. نو د زړه مینه دا د وس کې نه ده، نو چې د وس کې نه ده، نو مکمل یو طرف ته اوړه ما، بله ځوړندوه ما.
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تاسو هرگز طاقت نلره ان تعدلوا کہ تاسو برابر والے اوکے بین النساء دخپلو بیبیانو پمنس کے ولو حرستم اگر کپدے انصاف کولو بانے حرس ہومو کے دیر حرس کے اوکنہم خام خایو طرف تبا ور اوڑے فلا تمیلو کل المیلے نو یو طرف تا کل ور اوڑے دو بانے اوڑما فتذروها كالمعلقة پس بیا تپریک دی دے یوی لرا کالمعلقة لکا دا زولن لی پشان ندشت خاون خزدا او نبی خاون لرا دزمکی آسمان منز کری ایسے زولن دا کری دا تیم خاون نے چی دا خاون حق ادا کی او پریدی ام نا چی بل سر نکاو کی نے خزا کے او نے نخزا کے نو فلا تمیلو کل المیل نو مور اوڑے تاسو پا کل اوڑے دلو سرا چی مکمل لی یویتا ور اوڑے فتذروها کالمعلقا نو پس بیا پریک دے تاسو دی یوی لرا زولن لا نو محبت قلبی پدے کی مساوات نشکولی و دا سے ظلم مکوا چی دے یوی طرف تا بس ور پریوتی نو ور پریوتی او دا بللی دا منز اوستلا حق نا ادا کے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا کچلی تاسو اصلاح کولا وَتَتَّقُوا پریزگاریم کولا فَإِنَّ اللَّهَ پس بیشک اللہ پاک کانا غفور الرحیم بخون کے او مہربان نے کہ دا اصلاح معاملہ کے دا مصالحت معاملہ کے حق تلفی نہ کے زان بچ کے نکدہ ظلم اعلان یو طرف تی پاغیر اللہ نسینا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا کچر تاسو اصلاح کولا و پریزگاریم کولا فَإِنَّ اللَّهَ پس بیشک اللہ پاک کانا غفور الرحیم بقول کے مہربان نے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اس کا دا خضر و دا خاون یو بل سرا جوڑ را نغل لحالات سازگار نشو منز کے طلاق واقع شو نو پدے کے اللہ با پاک خیر واچی ہر یو لبا اللہ فراخ زندگی ورکی دے خزل رحم بل دے کے بے نکاح اوشیل تا فراخی با ملوشی دے سڑی لبا خدای بل خزل ورکی ددر پارا بم فراخی سومرا چی ممکنی دا طلاق دا لفظ نا دے بندزان ساتی کوشش دے کئی فضان دے سخت تیرے کی خزا خاون دوالا خود طلاق نم دے ناخلی چی دیر سخت ضرورت پیخشی نبی دا دیر مجبوری دا لاس طلاق وردی کی وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ کچر دا دوالا یو بل سر جدا جدا شی طلاق واقعی شی یغن اللہ کلن من ساعته اللہ با بے پرواہ کی ہر یو دا دے دوالونا من ساعته دخپل فراخینا اللہ دخپل خزانون دا دوالو لبا بندو بستو کی وکان اللہ واسعا حکیما اللہ فراخی والا و حکمت والا دے وللہ او خاص اللہ پاک لرا ما ہر غشے دے فی السماوات چی اسمانونو کرے وما فی الارض او ہر غشی چی پزمک کرے ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلکم اللہ وی من پتحقیق سرا حکم کرے الذین اغی خلقتا اوتوا الكتاب چی کتاب و تورکلی شوید من قبلکم ستاسو نمخ کے وَإِيَّاكُمْ او تاسو تم من حکم در کرے ان اتقوا اللہ کہ تاسو دا اللہ نہ اویرے گے پرہیزگاریو کے
تاسو تم دا حکم دا تقوا او پخوانو قومونو تهم وَإِن تَكْفُرُوا كَچَرِ تاسو خبرو نمن لکفر مکو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پس بے شک اللہ لردی ما ہر اغس فی السماوات چی اسمانونو کری وما فی الارض او اغس چی پزمک کری وکان اللہ غنیا حمیدا اللہ پاک بے پروا دے غنی دے حمیدا حمدن والا دے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ پاک لردی اغس چی اسمانونو کری وما فی الارض او اغسج بزمک کری وکفا باللہ وکیلا کافر اللہ پاک کار ساز ان یشأ یذہبکم کہ اللہ اغواری تاسو بدا دی دنیا نلری کی ایوہ الناس اے خلقو ویأت بآخرین او نور خلق بپیدا کی وکان اللہ علی ذالک قدیرا اللہ پدیکار بان قادر دے ومن كان يريد ثواب الدنيا اغسوك ارادة لري دا ثواب دا دنيا فعند الله ثواب الدنيا بس بشك الله پاک سرا ثوابنا وبدلي دا دنيا دي والآخرة ودا آخرتهم دي وكان الله سميعا بصيرا الله پاک اوریدن كدي اولیدن كدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين